ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر راوزی پاکستان کې له خپل سیال صادق خان سره د افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه کتلي دي. زابل ولایت کې د نورک پوسټه لا هم پیسې ټولوي. د کابل کندهار د لوی لارې موټروانان وایي چې موږ هلته ورځو دوی ته پیسې ورکوو، که ورنسو پیسې ورنکړو ډزې راباندې کوي او ولې مو موږ مجبور یو د خپل عزت او سر خوندي ساتلو په خاطر دا کار وکړو او د دوی په وینا چې حکومت تر دې دمه د دوی لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د تاجکستان د انرژي وزارت لومړی مرستیال جمشید شاهمزاده ویلي چې د کاسا ژر پروژې تاجکي برخه کار به روان کال پای ته رسیږي. هغه زیاته کړې چې د دې پروژې او بیا سلنه چارې بشپړې شوي او ټاکل شوي چې د روان کال په لړ کې یې ټول کار پای ته ورسیږي. او اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي ژر تر ژره پای ته ورسول شي. د اروپایي ټولنې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکرات تر پیل وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالي ډېر شوی دی او ورسره جوخت د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده.